بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، کارونه به مو په خیر وي، تر دې دمه به ښه په خیر راغلي یاست. راځو نن د فوټوشاپ 14 درس ته. 14 درس فوټوشاپ دا دی، دلته په ټاسک بار کې خلاص دی. راځو 14 درس لکه تېره ورځ چې پر کمباینینګ باندې بحث وسو. زه چې وم هغه یو ډول کمباینینګ و چې هغه په کومه طریقه اوس مې خیر پر صورت. راځو نن بیا هم پر کمباینینګ باندې بحث کوو. نن بیا لایرز پکښې نغاړو، لکه 5م درس مې و که 6م درس موږ پر لایر باندې بحث وکړ چې موږ په عینکو کې د یو چا تصویر انعکاسول، باغ، یو منظره، یو څه انعکاسول. نن راځو د لایرز په واسطه 2 تصویره سره کمباین یا ترکیبوو یا یو ځای کوو. فرض که راځم یو دا تصویر انتخابوم او بل د دې مار تصویر انتخابوم. کنټرول نیسو، 2 دانې انتخابوو. راځم اوپن کوم یې. کله چې مې اوپن کړله لومړی پر دې باندې ډبل کلیک کوم، دا اوکې کوم. دوهم پر دا بل باندې دا بل انتخابوم. راځم پر دې باندې ډبل کلیک کوم، دا د لاک باسم اوکې کوم. اوس راځم غواړم چې دغه تصویر داسې جوړ کړم چې دا مار دلته په دې تصویر کې راسي. نو د هغه دپاره فقط راسئ دلته پر دې تصویر ودرېږئ، موو ټولز انتخاب کړئ، دا بوزئ ګورئ، دا بوزئ چیرې بوزئ؟ دلته پر مار باندې ودروئ، پر دا ځای باندې پرېږده. کله چې دې پرېښوئ راسه پر دا کونج یې ودروه، کنټرول ټي ونیسه. کنټرول ټي چې دې ووهله پرس یې که نیسه یې مه، راسه تر دې کونج یې ونیسه، د مار د تصویر په اندازه که اوس تر دې دمه خو رالو. اوس راسئ په دې ځای کې د نورمال را خلاص کړئ. کله چې مې د دیو څخه یو انتخاب کړئ بیا ارو کیز ووهئ. ارو کیز موږ په کیبورډ کې کم لرو. ارو کیز هر کیبورډ په دې ځای کې 4 غشي لري، یو پر دا طرف، یو پر ښکته طرف، یو پر رسته، بل پر چپه. ته یې دا لاندې ارو کیز وهئ. ګورئ ما خو یو انتخاب کړئ. اوس راځم ارو کیز وهم، بیا وهم، بیا وهم، بیا وهم. وبخښئ اوس تصویر انتخاب دی، زه تصویر انټر کوم چې انټر مې کړئ. بیا راځم د دیو څخه یو انتخابوم، ارو کیز وهم، هلته تغیرات پکښې راځي. ګوره یو کمباینینګ دا دی چې په دې کې تصویران دواړه نسبتا مشابه هم سره معلومیږي او څه بیا خام معلومیږي. سړی دی نه وایي چې د تصویر دلته اخیستل سوی واقعیت هم دا ګوره هېڅ کار هم نه غواړي، بس د دې لار یا دا لار د موږ بس مار بیخي پکښې هایډ دی، داسې نامعلومه دی او دغه تر ټولو ښه لار د دغسې معلومیږي لکه مار چې دلته وي. ګورو دا در پایه موږ دا څه لرو چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه اسانه ترینه لار د موږ یې اپلای کړو. دا وینې لکه یو برېښنا غوندې یا یو موج غوندې دا مار داسې شکل باندې معلومیږي. بیا راځو کښته، نور نه لرو، دا څو ډوله موږ دلته لرو. زه بیرته دا راخلاصوم، نورمال انتخابوم. کله چې مې نورمال انتخاب کړئ بس دا تصویر مې د مار پر تصویر کښېښوئ. راځم دلته لایر ور اضافه کوم. ګوره اډ لایر ماسک، لایر ماسک چې مې ور اضافه کړئ. اوس د کیبورډ څخه یو کار به بل کوئ. دلته موږ یو فورګراوند بل بیکګراوند رنګونه لرو، یعنی تور او مخته او شاته رنګونه لرو. په دیو کې به یو رنګ تک تور کې، یو رنګ به تک سپین کې. د دې څخه مخکې چې لایر ماسک باندې بحث کوي، زما د وضع د تور سپین دی. پر دې یو باندې ودرېږئ، یعنی تور رنګ ورته انتخاب کړه، دلته تک تور رنګ ورته انتخاب کړه، راسه اوکې کړه چې اوکې دې کوي. اوس نو موږ 2 رنګه سپین او تور لرو. سپین او تور که یو مخته بل شاته، دلته موږ بي د کیبورډ څخه وهو، بي یا دغه برش انتخابوو، دا برش ټولز. زه بي وهم چې بي مې ووهئ. اوس زه راځم دا دلته پر دې ځای باندې هېڅ تاثیر هم نه لري چې په کلیک نسم، هېڅ تاثیر نه لري. مګر که زه راسم پر د هغه غشو باندې کلیک وکړم، سپین رنګ شاته کړم، تور رنګ را مخته کړم او اوس پر دې ځای کلیک وکړم، موږ ته به څه وسي؟ موږ ته به بیکګراوند راوړي. دا د بیکګراوند یې راته راوړي. ګوره زه راځم یې څه د خپل ټولز کوچنی کوم. دا چې مې کوچنی کړي یوازې د مار اندازه به پاتې سي. ګورئ اوس د بیکګراوند تصویر موږ فورګراوند کې ښکاره کوو. ستا دې فکر یې ودې ته
ښه په دقت و د مار چاراطراف نه دي، چاراطراف به ښه په دقت ښکاره کړي. اوس خو دا د ما ښکاره کړله خو هغه خورا سره بل ډول ښکاره شوله، داسې په داسې شکل ښکاره شول چې د لکۍ سره نوره څه هم ښکاره ده. هر سړی به پوهېږي چې دلته څه شوي دي. دلته یو ډول تغیرات لري. یو بل کار وکړئ، بیرته دا تور رنګ واړوئ، دغه د نجلۍ څه ده دا ساحه بیرته نجلۍ دې خواته راواړوئ. داسې به معلوم شي چې د نجلۍ د مار مخ ته ولاړه ده. په داسې شکل یې ښکاره کړئ. بیرته واړوه، دلته لږ بیا وویل ته زما څخه زوم انتخاب شي. بیا کمپیوټر موس بند شو. رابسې څومره ډېر ښکاره شو، زه هم دی هوښیار یم. په دا اندازه. اوس راسئ دا د مار د لکۍ د کتنه ده، د دې مطابق فورګراوند تصویر هایټ کړئ، بکګراوند یعنې شاته تصویر هایټ کړئ، پټه کړئ. دا چې ویډیو تولاني کېږي زه ډېر دقت نه کوم ځکه ویډیو اوږدېږي، مازیتۍ ته ښه یم چې تاسې بیا په دقت سره دا کار ترسره کړئ. راځو موس ډېر کوچنی کوو، خپل کرسر د اچولې وینئ. او دا او دا او دا د دې څخه وروسته هلته هم کش شوی دی. بیرته موس لږ غټومه، راځو فورګراوند تصویر ښکاره کوو، تصویر اووی بیرته راځو دا بکګراوند تاړو. دا دوهم ډول کمباینینګ دی، یعنې د لیر ماسک په ډول هر رقم تصویر ته کولی شئ. ګورم ما مار په دې تصویر کې ودروئ،
بعضې فلمو کې د مخام بیخي بل شکل یې داسې د پاڼې غوندې جوړ کړي، چاکونه چاکونه یې هغسې چاکونه هغسې رخت یا یو غټ بلګ یا داسې شی پیدا کړه تصویر راواخله د دغې پر مخ یې کښېږده، یو مخ راخلاص کړه، فرض کړه پر دا مخ باندې زه یو بلګ ږدم پر دې مخ باندې فقط دا مخ ویسه لکه مار چې ما راوړي تصویر مې راوړي پر مار مې کښېښوی، بیا مې لایر ور اضافه کړي هغه مې سره صفا کړي او په هغوی کې بیا څه وکړه د هغه بلګ زیاتره شنه یي بیا یو کار وکړه دلته د رنګ ور اضافه کړه یا راسه په دې کالر کې بیلنسینګ ته راسه دلته چیرې کالر بیلنس چیرې دی کالر بیلنس دا دی په دې ځای کې ته کولی شې چې د هغه دوه تصویره بیا سره مشابه کړې ګوره اوس دا د مار هم زرغون شو اوس دا دوه چندانې بیا نه سره معلومېږي بس یو ډول شو مشابه شو څوک اوس په دې نه پوهېږي چې دا تصویر دی داسې بله کوم اخیستل شوی دی یو رقم دی سم جوړ دی دا اوس زموږ نننی درس بیا هم پر تصویر کمباینینګ یا پیکچر یا ایمیج کمباینینګ باندې تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخ ته مې شه الله مې مل شي